السلام علیکم قدرمنو کتونکو او اوریدونکو مونږ چې تاسو د پاره د فلم سره تعلق لرونکو په اړوند کومه لړۍ پیل کړې دا تاسو خوښه کا د دې لپاره یو نړۍ مننه نن یو واری بیا د پښتو فلم د یو نامور اداکار پاک له سره معلومات شریکو دا اداکار دی ایمل خان د ایمل خان خپل نوم حکیم الله اورکزیو د پلار نوم منور خان چې تعلق د اورکزی د قبيله د یو درنې او یادي کورنۍ سره منور خان د خپل قبيله سردارو یعنی قام ورته د مشرۍ پټکي په سر تړلی منور خان یو ځیرک انسانو ځکه نو هغه د خپل علاقې نه چې غریزه علاقه وا پسمانده وا رسوپاتی وا د پیښور په لوري کوشکو دلته روزګار شروع کو په بازي خېلو کې د خښتو بټای جوړه کا چې اوس هم موجوده ده د روزګار کې الله پاک ډیره ګټه وټه ورکا او داسې منور خان په خبر کې ډیر جیدات واغسو په ریګي او بازي خېلو او سره په بالا مانه کې جیدادونه او زیونه اغسیو چې ډیر ورکی هوس هم موجود دي ایمل خان د منور خان نیازبین جو دا غیوزوی بل موچینامه سکندر خان و منور خان غوښتل چې داغه زوی حکیم الله دی د اعلی تعلیم په کالو باندې خسته شي هغه د پلار دغه خواهش ته تر څه حد پورې عملی جامه واغوسته ولې په خبر کې د اوسېدو په وجه ایمل خان به د فلم د کتو د لپاره اکثر سلیماګانو ته تلو دغه شوق دغه مینې د هغه په سینه کې دننه فنکار غزونی وکي کله چې شیر عالم میمونه فلم جوړیدو او په یو اخبار کې د هیرو او هیروین لپاره اشتهار راغی نو ایمل خان لاړو دغه فلم لپاره سکرین ټیسټ ورکو چې په هغه کې بریالي شو او دغه شان په شیر عالم میمونه کې حکیم الله ته د هیرو کردار ترلاسه شو خو هغه ځان لا په فلمونو کې نوم ایمل خان کې خودو چې ماجبین وسره د هیروین کردار تر سره کو یعنی د میمونه کردار ماجبین اولو بولو دا د اغیم وړمبه فلم هم د دې فلم د شوټینګ په دوران کې ایمل خان او ماجبین ترمنځ د مینی رشتہ قائم شو چې دا رشتہ بیا په حقيقي رشتہ کې بدل شو د شیر علم میمونه فلم خو کامیاب نشو ولی دغه فلم د دوو زړونو ترمنځ فاصله ختم کی هر څوک ماجبین د موسیقي د کورنۍ سره تعلق لرلو او یو سندرغاړي و واقعا داسې شو چې کله د فلم شوټینګ په آوټډور کې کولو او د شپې چې د جمی موسمو د ماجبین په کمره کې اور ولګېدو ماجبین سره د اغیرور او مور هم موجوده و ایمل خان د خپل ژوند پروا اونکا د اور لمبو ته ور ودانګل ماجبینی په کمبل کې اون غختا او هغه د کمرینا را بهر کا دغه شان اور مړکړی شو د هغه مور او د هغه رورم الله پاک په دې واقعې کې بشکل د دې نه پس ایمل خان ماجبین ته د واده افاروکو موري ورته ویل چې بچي د پښتنو د دستور مطابق خپل مور راولېګه چې باقاعده د ماجبین رشتہ وغواړي او همدغه شان وشوه د ایمل خان مور لاړه او د ماجبین رشتہ د ایمل خان لپاره وغوښته واده وشو او ایمل خان او ماجبین لا خدای پاک دو زامن ورک چې دیو نامه شاهد خان اورکزی دی چې د پیشي په لحاظ باندې وکیل دی او دویم زوی حامد اورکزی دی چې اغم د اعلی تعلیم په کالو باندې خسته دی داسې یوای لور ده چې نوم هما دی او د تعلیم په کالو اغم خسته ده یاد دي چې د ماجبین سره د واده نه وړاندې هم د ایمل خان یو کورودانی و چې د ریډیو د پخوانی ډایرکټر قاضي سید لرو ولی ماجبین سره د واده نه پسته هغه خسي طلاق واغسو انګلند ته لاړه او دیو ډاکټر سره واده وکړو خبره وا د ایمل خان فلمی سفر
ایمل خان په یو شمیر فلمونو کې د هیرو کردار لوبولی دی چې ورکې رامداد خان هم چې د خپل وخت کامیاب فلم و. ایمل خان ورکې د رامداد خان کردار لوبولی و. د رامداد خان هدایتکار ممتاز علي خان و. په نورو اداکارانو کې ورسره جمیل بابر، صابر وسیم، جبینا خان او دغه شان نور ډیرو. دا فلم په کال 1904 کې د فردوس د سینما په پرده باندې ننداره شو. دغه فلم تقریبا تر څه حده پورې کامیاب و. داسې ایمل خان ته بیا په نورو څو فلمونو کې هم د هیرو کردار ورکړی شو او چې کله کې بي افریدي چې خپل نوم یې خیال بادشاه او په کې بي افریدي باندې یادېدو، هغه د ممتاز علي خان په هدایتکارۍ کې دیدن فلم کې ایمل خان ته کردار ورکو، یعنی د سیکنډ هیرو کردار، هغه مثالي کردار و. د دیدن فلم ساز خیال بادشاه چې په کې بي افریدي باندې مشهور و، د څو فلمونو نه پس ایمل خان د فلمي دنیا نه خپلې لارې بېلې کړې او خپل ټوله پاملرنه د خپل کاروبار او بچو تعلیم او تربیت په لور وګرځوله. د ژوند په آخري برخه کې ایمل خان ځینې سوچونو، فکرونو او اندېښنو ونیو چې هغې سره ایمل خان د زړه په رنځ باندې اخته شو او دغه شان نورې ډېرې بیمارۍ هم ملګرې شوې. څه کورني معاملې داسې وي چې هغه ایمل خان نشو برداشت کولی او اخر دا چې په 23 نومبر کال 1994 کې ایمل خان د همیش لپاره سترګې پټې کړې او د پېښور په سیول کوارټرو لویه هدیره کې په ابدي خوب باندې وده شو چې په قبر یې لیکلي دي حکیم الله خان اورکزی د وفات نیټه 23 نومبر کال 1994. د یو اندازې مطابق د ایمل خان د زیږون نیټه کال 1940 ده. اوس ورسره په خوا کې د کور ودانې ماجبین قزلباش هم په ابدي خوب باندې وده ده چې په 20 فروری کال 2000 کې په حق رسیدلی وه. الله پاک دې دواړه وبخي. د ایمل خان مشهور فلمونه رامداد خان، خانه بدوش، جوارګر، دیدن او کوچوان. دا و د ایمل خان د ژوند او د فن قصه. ملګرو تاسو ته خواست دی چې تاسو دپاره ما کوم دا نوی چینل کولو کړی دی حاجي اسلم آفیشل. زه منم چې نن سبا چینلې ډېرې زیاتې دي او خلکو سره د کتو دپاره وخت نه، ولې که زه دا ووایم چې زه تاسو دپاره ځانګړي او معیاري پروګرامونه تیاروم نو بې ځایه به نه وي. نو تاسو دا یو مهرباني وکړئ چې زما دا نوی چینل حاجي اسلم آفیشل په خپله هم سبسکرایب کړئ، د دې لینک ملګرو سره شریک کړئ او ښه کمنټ راته وکړئ، ځکه چې یو بنده یو کار وکړي او د هغې هغه ته شاباشي میلو شي، ډاډګیرنه میلو شي، د هغه په خپل کار باندې ستومانه کېږي نه بلکې خوشحالېږي. تمه لرم چې زما دا خواست به تاسو قبلوئ. تر بل پروګرامه پورې اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.